السلام علیکم ملګرو. سورز مخکې زه پیښور ښار کې روان وم، نو دا په سکرین چې تاسو ته کوم پوډري او چرسي انسان په نظر راځي نو دې ماته په مخه باندې رالو چې مې ورته وکتل. ډیر زیات حیران کم ځکه چې د یو موټر د پاسه ماشاءالله لیکلو، خو ډیر خوبصورت او ښایسته انداز کې لیکلو. د دې سړي د ماشاءالله سره د مینې دا انداز زما ډیر زیات خوښ شو. نو ما وی چې راشه یو وړه شانتي ویډیو د دنه ریکارډ کم. نو ما موبایل راوویستو، د دنه مې یو وړه شانتي ویډیو ریکارډ کوله. زه ترې نه لږ شانتې لرې ودرېدم. ما وی چرسي سړی دی هسې نه څه ونه وایي. نو ما ته چې کله خیال شو چې دې خو ویډیو کې، نو ما ته وی راشه نږدې ځینه ویډیو وکړه. نو چې کله ماشاءالله برابر شو، ما ته بیا وی ستا څه نوم دی؟ ما ورته محمد قاسم. نو زما نوم یې هم په دې موټر په شیشه باندې ولیکلو او ډېر خوبصورت انداز کې ولیکلو. تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دا وخت دی زما نوم لیکي. خو زما عزتمندو د خبرې مقصد مې دا دی چې دا سړی چونکې چرسي او پوډري دی او بیا هم ماشاءالله دومره ښایسته انداز کې ولیکلو. خو زما عزتمندو بعضې خلک بیا وایي چې دا چرسیان او پوډریان نه وي، دا ښه تعلیم یافته خلک یې، خو وایي د نورو ملکونو خلک یې دا جاسوسي کوي. نو په داسې خلکو باندې د جاسوسۍ دعوه کوي. نو ملګرو د باره کې تاسو څه کمنټ کوئ چې آیا دا جاسوس کیدی شي یا جاسوس نشي کیدی؟ د باره کې خپل کمنټ وکړئ زما عزتمندو. که چېرې دا جاسوس وي نو بیا خو مشرانو ته پکار دی چې د دې خلاف څه ایکشن واخلي، او که نه جاسوس نه وي دا، نو بیا زما عزتمندو دې باره کې زه تاسو ټولو ته یو کمنټ در کوم چې دا وګورئ. تعلیم یافته خو دا خامخا وي زما عزتمندو، د به اعلی تعلیم کړی وي، بهترین تعلیم به یې کړی وي. پینټینګ دی تاسو وګورئ څومره ښایسته لیکایي ده، نو د به تعلیم هم ډېر زیات دی. خو د دې نه باوجود زما عزتمندو دې حالت ته را رسېدلی دی. نو دې باره کې زما عزتمندو تاسو یو کمنټ وکړئ چې دا د څه د وجې نه د دې حالت ته را رسېدی شي. یعنې داسې کم اعمال کم شیزونه وي چې هغه ښه تعلیم یافته انسان دې حالت ته را رسوي. تاسو وګورئ د دې سړي کپړو ته وګورئ، جامو ته او واسکټ ته وګورئ، دې سپلو ته وګورئ، سپوټي ته وګورئ، څومره یعنې خراب حالت کې دی زما عزتمندو. نو دا د تربیت کمی وي، که ملګرتیا کمی وي، ښه ملګرتیا ورته میلونه شي، ماحول ورته ښه میلونه شي، او که څه داسې اسباب کیدی شي زما عزتمندو ښه کمنټ وکړئ دې باره کې تاسو چې ستاسو کمنټونه ټول خلک پړو کړي او د دې نه څه ناڅه فایده هغوی واخلي. کمنټ یې وګوري خلک، نو چې تعلیم سره سره تربیت باندې هم اعلی فوکس پکار دی زما عزتمندو. تربیت د تعلیم نه زیات اهم دی زما عزتمندو، ځکه چې ډېر زیات تعلیم یافته به وي خو چې تربیت د انسان صحیح ونشي زما عزتمندو، نو تعلیم ورته بیا هېڅ فایده نه ورکوي، بلکې تعلیم نوم د تربیت دی زما عزتمندو. تعلیم سره سره هر استاد ته پکار دی زما عزتمندو چې د خپل سټوډنټانو تربیت هم بهترینې طریقې سره وکړي زما عزتمندو. د ماشوم د تربیت لپاره ټول نه زیات اهم د مور پلار دی. د ماشوم مور پلار ته پکار دی چې خپل زامن داسې مجلسونو ته نه لیږي چې هلته د دې ماشوم اخلاق خرابېږي، کردار خرابېږي، په جامه باندې تور داغ لګي او تعلیم یې بربادېږي، ضایع کېږي. بلکې د مور پلار ته پکار دی چې خپل زامن داسې مجلسونو ته پرېږدي چې هلته د ماشوم اخلاق ښایسته کېږي، د مشرانو عزت زده کوي، د تعلیم قدر احترام زده کوي. نو داسې مجلسونو ته مور پلار دپاره پکار دی چې خپل زامن پرېږدي. به هر حال الله رب العزت دې زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي. څونه چې تعلیم یافته خلک دي، الله رب العزت دې د دې ټولو دا تعلیم په کار راولي. راځئ اوس د سره دا ویډیو وګورئ تاسو چې دې دا ماشاءالله څنګه لیکي، کوم انداز کې لیکي. راځئ ویډیو اوس تاسو وګورئ. کوشش وکړئ چې دې کس ته، دې کاکا ته په کمنټ کې ماشاءالله خو ضرور ولیکئ. ټیک شو جي، ځکه چې ماشاءالله سره یو مینه ښکاره کړې ده. ټیک شو جي. आपका क्या नाम है? मोहम्मद कासम। माशाल्लाह बहुत अच्छा। अरे क्या मैंने ये जूम करो जी।
मैंने कहा ये जूम करके बनाओ। ठीक है जूम है। खोल मेरा आपका क्या नाम है? रफ़ीउल्लाह। अगले ऊपर मार دولي ثلاثة زور بوليس كم वर्षाचा? वर्षाची कासम भाई ये अब तक जो काम हुआ है ना, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये अल्लाह के नाम की जो ये इसमें चमक है, जो चमक वाली जगह है ना, वो समझ के तेरे करने का काम है। वो अल्लाह अपने बंदों से भी तो काम नहीं है ना, चाहे बनियों से ले जाए, नबियों से, चाहे मेरे तेरे से, वो उसकी मर्जी। इधर जो नाम लिखते हुए चमक आती है ना सिल्वर कलर की, वो काम बेहतर हुआ है। लेकिन जिधर ऐसा होता है ना, समझो वो काम चाहिए। असं शाबास मला सेवा वेळेला टिकटाक ते नाम बस